قدرمنو زه نن یو دغسې دردمند غمجن کور ته راغلی یم. د دغه نجونو پلار 6 میاشتې مخکې 6 میاشتې و 6 میاشتې مخکې اکسیډنټ وکړي وفات شو. دا 7 خویندې دي، دا 7 خویندې دي. دا ماشومان د پلار د مرګه 6 میاشتې بعد د دوی ورور پیدا شوی دی. د مور یو زوی و، بل زوی نه درلودی، هغه په اکسیډنټ کې مړ شو، ټرافیکي پیښه کې مړ شو. چې مړ شو دغه 7 خویندې پاتې شولې. مور هم بوره شوه، د دوی مور هم بوره شوله، د زوی مور هم بوره شوله، یعنې د دوی انا. ټول کلی غمجن و، ټول غمجن وله. نو له هغه بعد 6 میاشتې بعد دغه 7 خویندو ته چې بل وارث نه لري، زه په دې د دوی سره خبر کوم چې د دوی په کور کې نر شته نه. و چې نر سړی وای ما به له دوی سره خبره کړې، یا یې ورور وای، یا یې پلار وای، یا یې وراره وای، یا یې بل څوک وای نه. نو زه د دوی سره خبره کوم، دوی ما ته دوی په ما زیری کړی دی. زیری مې در باندې زما ورور پیدا شو. دا 7 خویندو دا ستی زیری تی به سره ویښي صحیح ده. اوس دا خبره ته وکړم، ورور دې پیدا شو، څونې خوشحاله ها؟ خوشحاله یې ورور دې پیدا شو؟ ډېره خوشحاله یې؟ انا دې خوشحاله ده؟ نه مور دې څونه خوشحاله ده؟ ها؟ مور دې هم خوشحاله ده؟ ته هم خوشحاله یې؟ ته خوشحاله یې؟ ته هم خوشحاله یې؟ صحیح دی. قدرمنو دا زما کلی دی، دا زما کلی دی خیزی چوک، دا زما کلی دی، دا زما همسایګان دي، دغه زموږ بچیانې دي. د دوی خوشحالي زما خوشحالي ده. یقینا نن هغه ورځ ده، نن هغه ورځ ده چې زه مطلب په جامو کې نه ځایېږم. الله پاک د دغه خلکو د دغه 7 نجونو ناره واورېدله چې دوی ته خدای ورور ورکوي، دوی ته خدای وارث ورکوي. دوی هم ډېر خوشحاله دي، مور به هم خوشحاله یا انا به هم خوشحاله. د دوی د اکا د زوی سره بس بدل. نوم دې څه شی ده؟ نوم دې نوم ما نوم میرویس خان د ستا کور ودان مننه. دا زما ورېرې دي، دا زما د اکا د زوی لورانې دي. ښه ښه. نو بس د 6 میاشتې در مخه وفات شو. ده د زوی ډېر ارمان وړی خو خیر هغه د ګور ته یوړی، ارمان یې ګور ته یوړی ده. بس اوس الله پاک یو زوی دې ته ورکړي، د خویندو یو ورور پیدا شو. او ته خوشحاله یې؟ و ډېر د ټول کلي طبیعت په برابر. والله موږ ټول خوشحاله یو. ته څه کوې؟ زه همسایه یم. صحیح صحیح. ته څنګه یې؟ ته څه وایې؟ ښه یم، زه ډېر خوشحاله. بس سهار ما هېڅ خبر ال بیا خوب نه دی راغلی. دا د کلي والا دي ټول. ته څوک یې؟ ته څوک یې؟ زه خو اکا یم. دې خواته ته څه وایې؟ اکا یم. زه داسې یم چې ګزه به ځان څه وکړم. خوشحاله خوشحالي ځان مه کړم، څه وکړم داسې یم. داسې خبرې راښیي. نو شیریني دې ورکړې ده. السلام علیکم. نن موږ د اسد خان د کاکا په کوټه کې ناست یو. اسد خان د کاکا په کوټه کې ناست و. بچا خان لاله اسد چې 6 میاشتې مخکې په ټرافیکي پیښه کې مړ شو. نو په کور کې نر نه و، نه د ده زوی و، نه د ده ورور و. دا کور میراث و. نو نن 6 میاشتې بعد د ده له مرګه 6 میاشتې بعد الله د دوی په کور کې یو نر پیدا کړي، یو ماشوم یې پیدا کړي. قریبان یې ډېر خوشحاله دي. تر ټولو زیات خوشحاله چې د بچا خان لاله ده. بچا خان لاله تر ټولو زیات خوشحاله ده. او زه خبر ولم چې دی په دغه کیسه باندې ډېر دردمند و. نو موږ زړه نه سوی کولی، ولې دا دی غم و چې نن الله پورته کوي. یعنې زوی یې دلته پیدا کړي، د اسد خان زوی یې پیدا کړي، دغه غم پورته شو. نو له دې سره خبره کوو چې دوی څونه خوشحاله. قومي مشر حاجي محمد فضل هم دلې ناسته، دی هم د اسد خان قریب دی. څونه خوشحاله نن د اسد خدای پاک زوی ورکو. الحمدلله موږ ټول خلک، یعنې ټول موږ ټوله کورنۍ، یعنې ټول خلک یا ټول مسلمانان په ده باندې خوشحاله شو چې اسد سر خلاف خدای پاک زوی ورکو. ټول په خوشحاله وي الحمدلله. که زه یم، که باچا خان لاله ده، که محمد ظاهر ده، که عادل وای ده، که د نور کورنۍ ده، که ټول خلک د صادق لاس قریبان عزیزان هم ډېر ټول خلک رالو، د لیکه مبارکې یې وکوله. موږ ټول خوشحاله سو، کورنۍ ټول خوشحاله سو. کوم اناس یې وایه یا کوم مور ده یا کوم خویندې دي، دا ټول خوشحاله سو. الله تعالی دې سړی کړي، الله تعالی دې پر ښه لار روان کړي، الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته په ښه ورولي. مهرباني. حاجي صاحب بس دغه زما وروره بعد بیا دا کوچنی ماشوم پیدا شو. موږ ټول خوشحال، ډېر خوشحال. مهرباني. ته څه وایې؟ السلام علیکم. راغله جوړې په خیر. د اسد خان زوی پیدا شو، موږ ټول کورنۍ ډېر خوشحاله یو ماشاءالله دي.
باچا خان را ده که ګل کاکا ده که جادل بای ده که څه السلام علیکم. وعلیکم سلام. د الله تر مهرباني ګرځم ته واکړئ چې دغه کوچنی معصوم د موږ د ټولو کورو ذریعه د خوشحالۍ وګرځي او الله دې د مور او د انا او د خویندو د هغوی د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي، الله دې د هغوی د لاس ټیټ کېدو یو شی وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.